د الله په پاک او سپېڅلي نوم نن لیکچر کې د اکیوټ ټي په کمپلیکیشنز او اختلاطاتو باندې خبرې کوو. راځو د اکیوټ ټي یا د سټیمي کمپلیکیشنز ته او د دوی درملنې او منیجمنت ته. یو شمېر اختلاطات دي چې کله د سټیمي ناروغ د اکیوټ ایمای ښکار شي، نو د ځنډ له امله کله چې ناروغ په خپلو اعراضو باندې په وخت پوه نه شي او د مرستې غوښتنه ونه کړي، او یا هم په روغتون کې د ناروغ سره سطحي برخورد وشي، تشخیص او په درملنه کې ځنډ واقع شي، او یا له وخت وړاندې رخصت شي له روغتون څخه، نو په دې وخت کې بیا یو شمېر اختلاطات رامنځته کېږي او په مختلفو شکلونو باندې څرګندېږي. لومړی اختلاط د ventricular premature beats څخه عبارت دی یا VPC څخه عبارت دی، چې په دې کې د بطیناتو په قلبي عضله کې یو شمېر پریمیچر خام محرکونه فعالېږي او له وخت نه وړاندې د امپلس د تولید باعث کېږي، نو ځکه د پریمیچر بیټس په نوم سره یادېږي. دغه ډېر عام نه دي او په دې کې د بطیناتو له وخت نه وړاندې ډیپولرایزیشن واقع کېږي او یو غیر نارمل بیټ او سایکل د زړه په ګراف کې رسم کېږي. دا تقریبا د سټیمي په ټولو ناروغانو کې واقع کېږي او کومې خاصې درملنې ته هم اړتیا نه لري. یوازې د بیټا بلاکر دواګانې دي چې هغه د بطیناتو خام محرکونه یا له وخت نه وړاندې تقلصات آرامولی شي په سټیمي ناروغانو کې، او همدارنګه همدا درمل د بطیني فیبریلیشن چې د مرګ تر ټولو عام علت تشکیلي په دې ناروغانو کې د هغې څخه هم مخنیوی کوي. دوهم اختلاط کله چې د بطیناتو خام تقلصات پرله پسې ډول واقع شي، نو بطیني ریټ زیاتېږي او بطیني ټکیکارډیا رامنځته کېږي. که چېرته په وخت تشخیص او درملنه اجرا نشي یا د اسکیمیا سایز او شدت زیات وي، نو په بطیني فیبریلیشن بدلیږي او د ناڅاپي مړینې عمده علت تشکیلوي. دا هم د سټیمي په ناروغانو کې په لومړیو 4 ساعتونو کې واقع کېدلی شي، او که چېرته وړاندې هم موږ یاده کړه، که چېرته په وخت تشخیص او درملنه اجرا نشي، نو فیبریلیشن ته ناروغ ځي او خدای مکړه د ناڅاپي مړینې سره مخامخ کېدلی شي. درملنه یې په 2 ډوله ده، یو په هغه ناروغانو کې چې د دوی حیاتي علایم نارمل وي، او بل هغه کسان چې د دوی حیاتي علایم غیر نارمل وي او بې ثباته هیموډینامیکلی انسټیبل پیشنټس وي. لومړی په هغه ناروغانو کې چې په هغوی کې بطیني ټکیکارډیا په ښه ډول وزغملی شي، حیاتي علایم نارمل وي او د بطین ټکیکارډیا شتون ولري، نو واردي امیډران استعمالیږي. په دې ډوز باندې دلته لیدلی شئ 150 ملي ګرام بولس ډوز په 10 دقیقو کې، د هغې څخه وروسته بیا د انفیوژن په ډول 380 ملي ګرام په 6 ساعتونو کې، او له هغې څخه وروسته بیا 540 ملي ګرام په 18 ساعتونو کې تطبیق کېږي. دې څخه علاوه موږ کولی شو که چېرته امیډران اویلیبل نه و، نو موږ کولی شو چې پروکیناماید وکاروو، هغه 15 mg پر kg په بولس ډول کارول کېږي په 20 الی 30 دقیقو کې، او د سیروم په ډول 1 الی 4 ملي ګرام پر دقیقه کارول کېږي. په هغه ناروغانو کې چې د دوی حیاتي علایم بې ثباته وي، فشار ټیټ وي، ناروغ په شاک کې وي، نو کارډیوورژن بهترین کارونه دي چې موږ ورڅخه استفاده کوو. په هغه ناروغانو کې چې د کارډیوورژن سره یا د ډایرکټ کرنٹ شاک سره ښه نشي، نو په لومړیو کې الکتریک شاک یا کارډیوورژن پکې اجرا کوو.
د هغې څخه وروسته بیا په دوهم سټیپ کې امیډران ورکول کیږي او بیا په دریم قدم کې بیا ځلې پکې کارډیورژن ترسره کیږي تر څو هیموډینامیک تغیرات اصلاح شي او د ناروغ حیاتي علایم عادي حالت ته راشي. بله اریتمیا چې ده هغه اکسلریټډ ایډیوونټریکولر ریتم دی. موږ او تاسو درنو محصلینو له اول نه په دې کمپلیکیشنز کې په کارډیاک اریتمیاز باندې خبرې کوو. لومړی اختلاط کارډیاک اریتمیاز دي چې رامنځته کیږي. نو د قلبي بې نظمیو په دې شکل کې چې د AIVR په نوم سره یادېږي اکسلریټډ ایډیوونټریکولر ریتم. دا په هغه ناروغانو کې چې په هغوی کې فارماکالوژیک ترامبولیټیک یا فیبرینولیټیک ټریټمنټ اجرا شي د هغې د ساید افیکټ په ډول رامنځته کیږي. په دې کې بوتیني ریټ 80 تر 100 ضربانه په 1 دقیقه کې وي او زیاتره په موقت ډول صورت نیسي او داسې خاص کوم ټریټمنټ ته هم اړتیا نه لري. بله اریتمیا سوپرا وینټریکولر اریتمیاز دی ASVT چې ورته وایي. په دې کې تر ټولو عامه چې دا ساینس ټکیکارډیا تر ټولو عامه فوق البطیني اریتمیا ده چې دا د انیمیا د تبې د هارت فیلیر د حجم د کموالي او د سمپتیټیک اوور سټیمیولیشن په پایله کې رامنځته کیدلی شي. نور اریتمیا په دې ګروپ کې چې دی هغه اوزیني فلوټر دی او آرټریل فیبریلیشن دی. دوستانو دغه ټول اریتمیاوې چې دي دا یو ځانګړی فصل لري کارډیاک اریتمیاز قلبي بې نظمۍ په هغې ځای کې بیا په مفصله په تفصیلي ډول ور باندې خبرې کیږي. دغه دوی اریتمیاوې هم د چپ بوتین د عدم کیفۍ په پایله کې رامنځته کیدلی شي. د درملنې په خاطر وریدي بیټا بلاکر درمل کارول کیږي. میټوپرولال 2.5 تر 15 ملي ګرام داخلي وریدي هر 2 الی 15 دقیقې او موږ کولی شو چې تر 15 ملي ګرام اعظمي ډوز پر تطبیق کړو په 10 دقیقو کې او یا د هغې په ځای لنډ تاثیر لرونکي اسمولال کارولی شو 50 تر 200 مایکروګرام پر کیجي پر منټ. دا هم په دې کسانو کې چې د زړه دندې په ښه ډول وي یا سمه وي کارول کیدای شي. دې څخه علاوه داخلي وریدي کالشیم بلاکر ډیلټیازیم 15 تر 15 ملي ګرام پر اور دا هم کارول کیدلی شي په هغه صورت کې چې کله بیټا بلاکر دواګانې کانټر انډیکیټډ وي او یا هم اغیزمنې نه وي. د فیبریلیشن د ټریټمنټ په خاطر ډیجاکسین کارول کیږي. دا هم په هغه ناروغانو کې چې سوپرا وینټریکولر اریتمیا ولري او یو ځای ورسره هارت فیلر هم وي چې آیس ډرګ دی. په لومړیو کې 9 ملي ګرام تر اشاریه په لومړیو کې چې کله ناروغ راشي مراجعه وکړي د هارت فیلر له امله او آرټریل فیبریلیشن هم ولري نو په لومړیو کې 9 ملي ګرام د هغې څخه وروسته بیا 0.25 ملي ګرام هر 90 تر 120 دقیقې وروسته ان تر ټوټل 1 تر 1.25 ملي ګرام پورې ورکولی کیږي داخلي وریدي ورو ورو. که چیرته غیر نارمل ریتم له 2 ساعتونو څخه ډیر دوام وکړي او یا بوتیني ریټ له 120 ضربان په دقیقه څخه زیات شي نو په دې وخت کې بیا ټکیکارډیا زیاتره د هارت فیلیر د شاک د اسکیمیا باعث کیږي او په دې صورت کې باید موږ د ډیسی شاک څخه استفاده وکړو. بل اریتمیا هم ساینس براډیکارډیا دا هم د سفلي جدار په سټیمي کې عام اختلاط دی چې رامنځته کیږي. همدارنګه د بیټا بلاکر دواګانو او د اوپیاید د مورفینز د استعمال څخه هم رامنځته کیدلی شي. په هغه صورت کې
درملنه استطباب لري کله چې د حیاتي علایمو ستونزه رامنځته شي، فشار ټیټ شي، د زړه حرکات ټیټ وي او ناروغ سرچرخي ولري، زړه بدوالی ولري، د ضعف احساس وکړي، نو بیا ټریټمنټ اجرا کېدلی شي. په دې منظور اټروپین یو مهم درمل دی چې د زړه ریټ په براډیکارډیک مریضانو کې زیاتوي او په لومړیو کې داخلي وردي استعمالیږي. 9 ملي ګرام په لومړیو کې، د هغې څخه وروسته کله چې د زړه ریټ همداسې ټیټ پاتې شو، د 50 یا 80 بیټس پر منټ څخه کم پاتې شو، کولی شو چې د دې ډوز څخه علاوه 0.2 ملي ګرام وکاروو ان تر ټوټل 2 ملي ګرام ډوز پورې، او په دې سره ریټ زیاتیږي او ناروغ حیاتي علایم او اعراض ګیلې ورکېږي. که چیرته براډیکارډیا دوامداره پاتې شوه د اټروپین د استعمال سره سره، نو په دې وخت کې بیا برقي پیسینګ پیس میکر یا مصنوعي بیټري چې ورته وایي ارټیفیشل بیټري پیس میکر دا کاروو، او په دې سره د ناروغ اعراض او ګیلې ورکېږي. بل هم غذایني بطیني او داخلي بطیني د سیالي د انتقال ستونزې دي. په دې کې آرچي وینټریکولر بلاک، کله چې د اس ای نوډ امپلس د یوې نوډ څخه یا د یوې نوډ د لارې وینټریکل ته لاړه نشي، نو ای وی بلاک ورته ویل کېږي. دا هم د اکیوټ ایمای په پایله کې رامنځته کېدلی شي، په ځانګړې توګه کله چې ای وی نوډ اسکیمیا صورت ونیسي، د اس ای نوډ اسکیمیا صورت ونیسي، نو ای وی بلاک صورت نیسي. او دا زیاتره د انفیریر وال ایمای ناروغانو کې 20% ناروغانو کې رامنځته کېدلی شي. په دې کې بیا دوهمه درجه ای وی بلاک یا موبیټس ټایپ 1 شکل یې وینکیباک شکل یې عام دی، او دا هم په هغه صورت کې چې ناروغ د زړه ضربان ټیټ وي او ګیلې ولري، نو ټریټمنټ هم اړتیا پیدا کولی شي. تر ټولو خطرناک ډول مکمل غذایني بطیني بلاک دی چې د اکیوټ سفلي ایمای په 15% واقعاتو کې رامنځته کېدلی شي، او دا هم د سیکنډري ټایپ 1 موبیټس ټایپ 1 سیکنډري بلاک په پایله کې رامنځته کېدلی شي، او کېدلی شي چې له ساعتونو څخه تر څو هفتو پورې دوام وکړي، او یا هم کېدلی شي چې په خپل سر ناروغ ښه شي او ای وی بلاک د منځه لاړ شي. د ای وی بلاک په درملنه کې چون د هایپرټنشن باعث کېږي او د آوټپوټ د کمښت باعث کېږي، نو باید واردي اټروپین وکارول شي. 1 ملي ګرام کارول کېږي داخلي واردي، او په دې سره په موقت ډول د زړه ریټ زیاتېږي او براډیکارډیا له منځه ځي، بلاک کمیږي. که چیرته همداسې د ناروغ ګیلې دوام پیدا کړي او اریتمیا شتون ولري، نو بیا پیس میکر ته اړتیا پیدا کېږي تر څو دغه ستونزه حل شي. بل مهم اختلالات د زړه د عضلې عدم کفایه ده. لومړی اکیوټ لیفت وینټریکولر ډسفنکشن، اکیوټ هارت فیلر چې ورته وایي، د زړه ها د عدم کفایه، د چپ بطین ها د عدم کفایه. دا هم په هغه ناروغانو کې چې پراخه د قدمي جدار ایمای ولري او اختلاطات پکې رامنځته شي. یو عام اختلاط دی چې په دې کې د چپ بطین په اندازه کې، په شکل کې او په ضخامت کې تغییرات راځي، او ناروغ بالاخره میاشتې او کلونه وروسته په هارت فیلر باندې مبتلا کېږي. هغه تغییرات چې د اسکیمیا د عمله د چپ بطین په اندازه، په شکل او په ضخامت کې رامنځته کېږي، د بطیني ریماډلینګ په نوم سره یادېږي. او که چېرته ریماډلینګ موږ د درمل په ذریعه کنټرول نه کړو، نو دا د هارت فیلر په طرف پرمختګ کوي او ناروغ هارت فیلر ته درومي. د زړه د ها د عدم کفایي درملنه د هارت فیلر د نورو اشکالو په ډول ده، په دې معنی چې په دې کې د هایپوکسیمیا د هایپوکسیا اصلاح کول دي، د ادرار ډیرښت رامنځته کول دي، د افټرلوډ او د پرلوډ کمول دي، او همدارنګه انټراپیک یا د تقلصي قدرت د ښه والي
رامنځته کول دي. که چیرته په ناروغ کې په سټیمي ناروغ کې د بستر پر مهال یا په کور کې یا هر چیرته چې سټیمي واقع شي په ناروغ کې سالنډي د سږو کرپټیشنز یا ریلز او شریاني هایپوکسیمیا واقع شي، نو دا د چپ بوتین په عدم کفایه باندې دلالت کوي. په دې کې لومړی په درملنه کې د اکسیجن استعمال دی ترڅو د شریاني اکسیجن اشباع د 95 سلنه څخه پورته وساتو، او همدارنګه ناروغ ته د نیمه ناستې وضعیت یا د ناستې وضعیت ورکوو. دې څخه علاوه ادرار راوړونکي درمل یا ډیورټکس کارول کیږي چې دا هم د پریلود او د افټرلود په کمولو کې د زړه د بوج په کمولو کې رول لري او ناروغ ښه کیږي. دې څخه علاوه په هغه ناروغانو کې چې زیات وارخطا وي او سلنډي زیاته وي نو موږ کولی شو چې اوپیاید اګونیسټ هم وکاروو، لکه مورفین سلفیټ 4 ملي ګرام داخلي وریدي، د هغې څخه وروسته 2 ملي ګرام موږ کارولی شو، او دا په هغه صورتونو کې چې د سږو حاد او زیما شتون ولري ډېر د ارزښت وړ دی. دې څخه علاوه موږ کولی شو چې په خفیفه هارټ فیلر ناروغانو کې د ژبې لاندې نایټریټس هم وکاروو، او موږ کولی شو چې د نایټروګلیسرین د ملهم څخه هم استفاده وکړو چې دا هم د سږو د فشار په کمولو کې او د هارټ فیلر د ګیلو په کمولو کې ډېر رول لري. که چیرته د زړه عدم کفایه ډېره شدیده وي نو موږ کولی شو چې یو شمېر درمل وکاروو لکه سوډیم نایټروپروسیډ، دا موږ استعمالولی شو او په دې سره د زړه لوډ کمیږي، د سږو فشار کمیږي او د ناروغ ګیلې هم کمیږي. تاسو یې دلته ډوز کتلی شئ او ورڅخه استفاده کولی شئ. دې څخه علاوه موږ کولی شو چې په هارټ فیلر ناروغانو کې داخلي وریدي نایټروګلیسرین هم وکاروو او ورڅخه استفاده وکړو. علاوه پر دې د پوستکي د لارې د اویو پراخونکي درمل هم کارولی شو. د زړه د عضلې د تقلصي قدرت بهبود ورکوونکي درمل انټراپیک ایجنټس هم کارولی شو، خو په سټیمي کسانو کې چې هارټ فیلیر وي باید دغه درمل ونه کاروو، ځکه چې د اکسیجن اړتیا زیاته وي او کیدلی شي چې کلینیکي انظار خراب وي. دې څخه علاوه په نورو هارټ فیلر ناروغانو کې چې د سټیمي له امله نه وي او هم مهاله سټیمي ونه لري کولی شو چې انټراپیک درمل په 3م سټیپ کې وکاروو. ډیجاکسین چې یو انټراپیک ایجنټ دی او انټي اریتمیک خواص هم لري، دا هم په دې کسانو کې د ارزښت وړ دی، خو په سټیمي ناروغانو کې باید ونه کارول شي، یوازې په هغه صورت کې چې بوتیني ریټ زیات وي، اوزیني فیبریلیشن شتون ولري او هارټ فیلر هم وي، کولی شو ورڅخه استفاده وکړو لکه وړاندې چې ورڅخه یادونه وشوه. بل اختلاط د وینې ټیټ فشار او شاک دی چې دا هم د سټیمي د اختلاط په ډول رامنځته کیږي. په دې کسانو کې د 90 ملي متر ستون سماب څخه فشار ټیټیږي او د جریان د کمښت نښې رامنځته کیږي لکه د ادرار کمښت، رواني ستونزې، عقلي ستونزې، مشوشتیا، د اطرافو یخوالی دا رامنځته کیږي. په دې صورت کې باید موږ او تاسو ناروغ ته پر وخت مراجعه وکړو، تشخیص صورت ونیسي او ټریټمنټ باندې لاس پورې کړو. شاک په هغه صورت کې رامنځته کیږي کله چې 40% مایوکارډیم په اسکیمیا او انفارکشن باندې مبتلا شوی وي، او په دې صورت کې کارډیوجینیک شاک رامنځته کیږي چې 40 الی 80 سلنه د مړینې باعث کیدلی شي. د چپ بوتین عدم کفایه د کارډیوجینیک شاک په 80 سلنه واقعاتو کې موجوده وي چې د سټیمي د اختلاط په ډول رامنځته کیږي. ممکن د شاک او د ټیټ فشار 20 سلنه ناروغانو کې
د حجم د کمښت له امله دغه ستونزې رامنځته شوې وي، لکه د ډیرو خولو ضایع کول، استفراقات، د واردي ټون کموالی، د ځینو دواګانو استعمال لکه ډیوریټکس، نایټریټس، مورفین، بیټا بلاکرز، کالشیم چینل بلاکرز او ترامبولیټیک اجنټس، او همدارنګه د خوراک ستونزې دا هم کېدلی شي چې د فشار د کمښت باعث شي. او دغه ستونزې په 20 سلنه واقعاتو کې چې په سټیمي کې هایپرټنشن واقع شوی وي صورت نیسي. دغه یاد ستونزې موږ کولی شي چې د سل سی سی نارمل سلاین په تطبیق سره په ورو ډول حل کړو، تر څو پورې چې د سږو فشار 15 الی 18 ملي متر ستونې سمت ته ورسیږي. د شاک او د هایپرټنشن بل علت د سټیمي له امله د وینټریکل جدار رپچر کوي، او یا هم د پریکارډ د التهاب او د انفیوژن له امله د پریکارډ په جوف کې مایع یا وینه جمع کیږي او د بطیناتو د ټولیدو کولاپس باعث کیږي، چې دا هم د زړه د داخلي حجم د کمښت او د فشار ټیټوالي باعث کیږي او ممکن شاک رامنځته شي. او دغه ستونزې بیا د ایکو په معاینه کې موږ تاسو په واضح ډول څرګندولی شو. د ښي بطین انفارکشن دا هم د هایپرټنشن او د شاک یو علت دی. د ښي بطین انفارکشن او سټیمي په دې کې د سږو فشارونه نارمل وي، مګر د ښي بطین د ښي زړه وردي فشارونه جاګولر وینس ډسټنشن موجود وي او هایپرټنشن هم موجود وي. د کارډیوجینیک شاک درملنه داسې اجرا کیږي چې باید ناروغ ته عاجل کاتیټرایزیشن پاس شي، اجرا شي، او د سټیم په ناروغانو کې چې کارډیوجینیک شاک وي عاجل درک خلاصونې درملنه اجرا کیږي. دې سره په څنګ کې د ایورټا په داخل کې یو بلون پمپ ایښودل کیږي تر څو د ډیسټل په مرحله کې د کورونریز پرفیوژن ښه کړي او د ناروغ مشکلات حل شي. د هایپوکسیمیا د اصلاح په خاطر ان تر 90 سلنه ناروغانو پورې وینټیلیټري تقویې ته سپورټ ته اړتیا لري تر څو د تنفسي عضلاتو کار کم کو او د شاک ګیلې بهبود پیدا کړي. په شاک ناروغانو کې ټولې هغه دواګانې چې د زړه تقلصي قدرت کموي باید قطع شي، لکه بیټا بلاکرز، کالشیم چینل بلاکرز او نورې. که چیرته د شاک سره یو ځای د زړه ریټ هم کم وي او برډیکارډیا موجود وي، نو ناروغ ممکن پیس میکر ته اړتیا ولري، او د وینټریکولر ټاکیکارډیا یا د ساري اوزیني فیبریلیشن په خاطر باید ناروغ ته عاجل ټریټمنټ لکه وړاندې چې یادونه وشوه اجرا شي. که چیرته په ناروغ کې شاک موجود نه وي او یوازې فشار ټیټ وي او د سږو فشار لوړ وي، نو دغه ستونزه موږ د ډایورټکس په کارولو سره اصلاح کولی شو. که چیرته فشار ټیټ شي نو موږ کولی شو چې انټراپیک اجنټس استعمال کړو تر څو د زړه تقلصي قدرت ښه شي او د ناروغ ګیلې ورکې شي. په دې منظور په شاک ناروغانو کې ډوپامین کارول کیږي 2 تر 4 مایکروګرام پر کیجی پر منټ تر څو د زړه تقلصي قدرت ښه کړي او د شاک ګیلې له منځه یوسي. بل درمل هم دا ویټامین دی چې دا هم د سږو د فشار د کمښت باعث کیږي، د زړه د قلبي دهانې د زیاتوالي باعث کیږي، او همدارنګه د هایپرټنشن او د اریتمیاو د شاک د ګیلو د اصلاح باعث کیږي. 2.5 مایکروګرام پر کیجی پر منټ پیل کیږي او کولی شو چې تر 20 مایکروګرام پر کیجی پر منټ پورې دغه ډوز ورسوو. د شاک په درملنه کې بل مهم درمل کله چې نور یاد شوي درمل پاتې راشي نو نار اپینفراین 0.1 تر 0.5 مایکروګرام پر کیجی پر منټ کارول کیږي او په دې سره هم د شاک ګیلې له منځه ځي.
بل هم د ښي بطین انفارکشن دی. دا هم د سفلي جدار په سټیمي کې په یو پر درې برخه ناروغانو کې رامنځته کیږي. په دې کې د ناروغ فشار ټیټ وي، د غاړې وریدونه باریز وي، جي پي لوړ وي او سږي پاک وي. دغه درې عمده نښې په رایټ ventricular infarction کې موجود وي. په درملنه کې 500 سیسي سلاین کارول کېږي په ورو ډول په 2 ساعتونو کې، چې په دې سره د چپ بطین فیلینګ پریشر ښه کېږي او ممکن ناروغ انټراپیک اجنټس ته هم اړتیا ولري. بل هم د زړه د عضلې میکانیکل ډیفیکټس دی، په دې معنی چې د زړه د عضلې په یو قسمت کې رپچر واقع کېږي. دا هم ممکن په قسمي ډول وي، یو قسمت یا نیمګړی رپچر واقع شي، او یا هم ممکن د مایوکارډیم ټول جدار رپچر وکړي، او دغه رپچر د پاپیلري مسل په برخه کې هم رامنځته کېږي چې د میټرال والف د عدم کفایي او د پراخوالي باعث کېږي، او دا له 1% څخه په کمو ناروغانو کې د هارت ایمای رامنځته کېږي چې ډیر یو خراب انظار لري. دغه ټولې ستونزې موږ د ایکوکارډیوګرافي په معاینې سره تشخیصولی شو چې په دې ناروغانو کې په کلینیکي لوحه کې سیسټالیک مرمر تاسوس کوي او کلینیکي لوحه خرابېږي، د ناروغ فشار ټیټېږي، شاک ته ځي او په ایکو سره یې تشخیص کېدلی شي. په دې کې هم دغه دواګانې کارول کېږي ترڅو د ناروغ ګیلې ښې شي او ناروغ بهبود پیدا کړي. خو اساسي درملنه یې په هغه ناروغانو کې چې بې ثباته وي، حیاتي علایم نارمل نه وي، جراحي عملیات دي، ځکه چې د دې ستونزو د مړینې کچه 15 تر 100% ده، نو ځکه باید جراحي مداخله په وخت اجرا شي او ناروغ بهبود پیدا کړي. بل هم د زړه د عضلې رپچر دی چې ممکن د چپ بطین په قدمي جدار کې یا په سفلي جدار کې رامنځته شي، او دا هم په less than 1% پیشنټس کې رامنځته کېږي. له 1% څخه په کم ناروغانو کې رامنځته کېږي او د ناڅاپي مرګ باعث هم کېدلی شي. دې لپاره هم جراحي مداخله انډیکیشن لري. بل اختلاط پیریکارډایټس دی. پیریکارډایټس د پیریکارډیم التهاب دی چې د سټیمي په نږدې 50% واقعاتو کې رامنځته کېدلی شي. په دې ناروغانو کې په فزیکي معاینه کې پیریکارډیل فریکشن رب اوریدل کېږي چې موږ تاسو په وړاندې لیکچرونو کې ترې یادونه کړې ده. په کلینیکي لوحه کې د ناروغ د سینې درد د وضعیت په تغییر سره، د انسپایریشن ایکسپایریشن په کولو سره، د ټوخي په کولو سره او د ملاستي په وضعیت کې زیاتیږي. کله چې ناروغ کینی نو درد کمیږي، په داسې حال کې چې د اسکیمیا درد تل ثابت وي. نو که چېرته په سټیمي ناروغ کې د درد ځانګړتیا تغییر وکړي او د وضعیت په تغییر سره درد زیات شي، نو دا په دې معنی چې ممکن د پیریکارډیم التهاب تاسوس کړی وي. په ناروغ کې 2 الی 4 ورځې وروسته کلینیکي لوحه تاسوس کوي، د سینې درد رامنځته کېږي. په ټریټمنټ کې د اسپرین استعمال د 900 ملي ګرام هر 4-6 ساعته وروسته ورکولی کېږي تر 2 یا 14 ورځو پورې، او ناروغ ښه کېږي. په دې ناروغانو کې چې پیریکارډایټس پوکي تاسوس کړی وي باید انټیکوګولیشن هیپارین هیڅ ونه کاروو، ځکه چې ممکن د پیریکارډیل افیوژن باعث شي. بل اختلاط ډریسلر سینډروم دی. دا یو آټو ایمیون ریاکشن دی. د سټیمي په مقابل کې د بدن 1 الی 12 هفتې وروسته د سټیمي څخه یو آټو ایمیون ریاکشن رامنځته کېږي. د پیریکارډیم په برخه کې د پیریکارډیم التهاب رامنځته کېږي، پیریکارډایټس صورت نیسي. دغه سینډروم د پوسټ مایوکارډیل انفارکشن سینډروم په نوم سره هم یادېږي او له 5 څخه په کمو ناروغانو کې صورت نیسي. یعنې په دې معنی چې د 15% څخه په کمو ناروغانو کې رامنځته کېږي.
د هغې کلینیکي لوحه، تشخیص او ټریټمنټ ټول د پیریکارډایټس په ډول ترسره کیږي. بل اختلاط ترومبوایمبولیزم دی چې د سټیمي په ناروغانو کې په تقریبا 10% کسانو کې رامنځته کیږي او په 25% واقعیاتو کې د مړینې باعث کیږي په سټیمي ناروغانو کې د بستر په موده کې یا د بستر څخه وروسته. په دې کې شریاني ایمبولي که چیرته د چپ بطین څخه منشا واخلي نو شریاني ایمبولي د چپ بطین څخه منشا اخلي او وردي ایمبولي د سږو څخه او د وبخښئ د پښو د لیګ وینز څخه منشا اخلي او په سږو کې بندیږي، د پلمانري ایمبولیزم باعث کیږي. ترومبوایمبولیزم په ځانګړي ډول په هغه ناروغانو کې چې لوی سایز انفرکشن ولري، خصوصا د قدمي جدار او همزمان هارت فیلیر وي، د چپ بطین ترومبوسیس ولري په ایکوکاردیوګرافي کې رامنځته کیږي. په دې ناروغانو کې د انټي کوګولیشن په تعقیب چې په بستر کې کارول کیږي تر 3 میاشتو پورې اورل انټي کوګولانټس ورکول کیږي لکه وارفرین 5 میلی ګرام یا 2.5 میلی ګرام یا 1.5 میلی ګرام په ورځ کې یو ځل تر 3 میاشتو پورې په هغه کسانو کې چې د قدمي جدار لوی انفرکشن ولري. بل اختلاط هم د انفرکشن څخه وروسته متکرر متداوم بار پیښیدونکي اسکیمیک چیسټ پینز دي چې رامنځته کیږي. دا هم د سټیمي په 3 برخه ناروغانو کې رامنځته کیږي. هر کله چې دغه اختلاط رامنځته شو نو دا په دې معنی چې په دې کسانو کې مړینه 3 چنده زیاتیږي او په دې کسانو کې باید عاجل انجیوګرافي اجرا شي او پی سی آی یا سی بی جی صورت ونیسي. بل اختلاط هم د لیفت وینټریکل انیوریزم دی. د چپ بطین د جدار یو قسمت ضعیفه کیږي او د سیسټول په وخت کې بهر ته وزي یا بلجینګ کوي. دا هم په 10 الی 20% واقعیاتو کې رامنځته کیږي د سټیمي او صورت نیسي. که چیرته په یو سټیمي ناروغ کې تر 3 میاشتو پورې په دوامداره ډول ایسټي سیګمنټ الیویشن موجود وو نو باید موږ او تاسو د لیفت وینټریکل په انیوریزم باندې شکمن شو او ناروغ ته سمدستي ایکوکاردیوګرافي معاینه توصیه کړو. دا ټول د جراحي مداخلې په اساس باندې اصلاح کیږي او ښه کیږي. که چېرته اصلاح نشي نو بیا د اریتمیاو د ایمبولیزم او د هارت فیلر باعث کیدلی شي چې رپچر وکړي او ناروغ ناڅاپي مړ شي. د سټیمي د ناروغانو انظار داسې دي چې 4مه برخه ناروغان د سټیمي د پیل په 2 دقیقو کې مري او د دې مړینې تقریبا نیمایي په لومړیو 3 ساعتونو کې واقع کیږي. 40% ناروغان د میاشتې په داخل کې رامنځته کیږي مري د شدیدو اختلاطاتو له امله. همدارنګه که چېرته د سټیمي ناروغ سره د چپ بطین عدم کفایه، د زړه بلاکس او همدارنګه د درملنې په وړاندې مقاوم بطیني اریتمیا شتون ولري، دا په خراب انظارو باندې دلالت کوي. هغه ناروغان چې د اکیوټ ایمای څخه ژوندي پاتې شوي وي له 80% څخه زیاتې یو کال 15 سلنه د 5 کالو 50 سلنه د 10 کالو او 25 سلنه تر 100 کلونو پر ژوندي پاتې کېدلی شي. کله چې په ناروغ باندې لومړني 4 ساعتونه تیر شي نو باید په ناروغ کې موږ د اسکیمیا د بیا پیښېدو مخنیوی وکړو. همدارنګه د انفرکشن د التیام د بهبود په خاطر لاس په کار شو او د هارت فیلر مخنیوی وکړو چې په دې سره موږ د اختلاطاتو او د مړینې مخه نیولی شو. ځینې موارد دي چې په خرابو انظارو باندې
دلالت کوي لکه دوامداره اسکیمیا او همدارنګه د چاپ بوتین د سیستالیک اجکشن فراکشن کمښت، همدارنګه د سږو د قاعدې کرپیټیشنز په فزیکي معاینه کې یا په چیست اکسرې کې د احتقان شتون او عارضي ګیله لرونکي بوتیني اریتمیا، دا ټول په خراب انځور باندې دلالت کوي. دې څخه علاوه د پخواني ایمای د تاریخچې شتون، د 75 کلونو څخه د عمر زیاتوالی، د شکر ناروغي، دوامداره ساینس ټکیکارډیا، د فشار ټیټوالی او همدارنګه د استراحت پر مهال د اسټسیګمنټ د تغییراتو شتون او دې څخه علاوه د درملنې څخه وروسته د انفارکټ شوي اکلیلي شریان د بندښت شتون او همدارنګه د دوامداره پرمختلونکي هارت بلاک شتون، دا په خراب انځارو باندې دلالت کوي او باید موږ او تاسو ناروغ په عاجل ډول ریواسکولرایزیشن ته ریفر کوو. درنو محصلینو، دا و د اکیوټ سټیمي د اختلاطاتو لیکچر ته وړاندې شو. په راتلونکي لیکچر کې به د وینې په فشار باندې خبرې کوو. تاسو ته ښه وختونه او ښې چارې.